د شوق داسې کوتک دی شوق دي ته یو شعر زده کړی دی او 75 ځای کې دا یو شعر دی نور داسې ډېر مشران ناست دي والله داسې دا سیریس خبرې زموږ نه اکثر تاخ هم خطا کړي ستاسو ته خو پته دی زموږ کله پاسه وو یله کو دا باسې ګپي دغه دوه درې خبرې مو زده کړي دي خو چونکې سیریس خبرې چې کم دی موږ له نه راځي فضل صاحب ناست دی د ټولو ملګرو چې کم دی هرکلی وایو ډېر زیات شکریا ادا کوو د امین فطرت صاحب د ابراهیم تاج صاحب چې موږ یې د پروګرام کې راوبللو موږ یې پکې موقع راکړه مزه اخلو خلک به وایي چېرې دوی واینز جوړوي پنې دي نو دوی به صرف پنې ګوري نه جي نه شعر و شاعرۍ سره زما ذاتي طور ډېر زیات شوق دی ډېر په مینه باندې شعرونه اورم ستا باره کې ورته څه ووایم زما باره کې مو ته دم شوق دی د شوق داسې کوتک دی شوق دي ته یو شعر زده کړی دی او 75 ځای کې دا یو شعر نو خبرې خیر مذاق زموږ کار چونکې د مذاق دی د ټولو ملګرو د راغلو ملګرو دوی ته هم هرکلی وایو ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مینه راکړې دی خلکو فاتح صاحب ناست دی وردی والا دی که نه ده ته به سپیشل سلام کوو نو ډېره زیاته مننه بیا د ټولو ملګرو ادا کوم او شعر و شاعرۍ سره ډېر شوق لرم ډېر په مینه اورم او ډېر مشران ناست دي چونکې خبرې به نه کوو زموږ خبرې لږې چې قمق دی قمقلي دي که نه داسې نه شي څه ډېر څه ووایو نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل بیان به دلته راغونډ کړو اخره کې وپېره بیا مننه شکریا د ټولو ملګرو او شمال صاحب ته وپېره بیا هرکلی وایو بیا ورته وایو هر کله راشئ موست ویلکم تھینک یو سو مچ ډېره مننه شکریا ډیره مننه ډیره زیاته شکریا ادا کوم د دې راتلونکو میلمنو خاص کر شمال صاحب ته د هغوی په کتاب مخکتنه باندې ډیره زیاته شکریا ادا کوم تاج صاحب بار بار وایي شعر ووایه نو شعر ماله چېرته راځي زه شاعر خو نه یم او بس دا ادبي ټولنې مې خوښې دي اوس زده کړه کوو ادبي ټولنو کې ناسته پاسته کوو د عباس صاحب د شعر تشریح خو عقاب کې به کول غواړي نو موږ ته چېرته راځي خو د تاج صاحب تاسو یو شعر دی هغه ووایم چې د وخت د اندېښنو سره چې زغلو کې شاعر شي د وخت د اندېښنو سره چې زغلو کې شاعر شي دا نه ده چې یو څوک کرښې لیکلو کې شاعر شي دا ما ځان پورې ویلې ډېره مننه کوم ډېره شکر